د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. ایران د طالبانو له لوري د خپل سرتیري پر وژل کېدو غبرګون وښود. د ایران حکومت له طالب پولاساتو سره په نښته کې د خپل یوه سرتیري په وژل کېدو غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملیک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یوه ایراني پولاساتي د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. راپورونه وایي د سهشنبې په ورځ د طالبانو او ایراني پولاساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایراني پولاساتو پر دوو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبله یې ورواړوله. ایران د خپل وژل شوي پولاساتي نوم محمد سیاد ښودلی دی. بل لور ته اندراف کې د مقاومت جبهې پر پټنځای د طالبانو برید، د جبهې یو غړی او 15 طالبان وژل شول. د بغلان په اندراف کې ځایي سرچینې په دغه دره کې د مقاومت جبهې پر پټنځای د طالبانو له بریده خبر ورکوي. اندراف کې ځایي سرچینې وایي چې دا بریدونه پنجشنبه سهار د چنګاښ پر نمه په قسان دره کې شوی دی. د سرچینو په وینا تر اوسه دواړو لوریو د نښتې په پایله کې د شوالي په نوم د مقاومت جبهې یو ځایي قوماندان او 15 تنه طالبان وژل شوي دي. سرچینې زیاتوي چې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښته لا هم دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اندراف په ځانګړې توګه کسان دره د بغلان ولایت هغه سیمې دي چې مخکې هم د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د خونړیو نښتو شاهدې وې. او امریکا وایي تړلي ښوونځي او اقتصادي ثبات طالبانو سره د خبرو همدا ټکي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټام ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوی به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي اماراتو لوړپوړي پلاوي سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تن ویاند ویلي چې امریکا په افغانستان کې پر خپلو ګټو تمرکز لري او د دوی عمده غوښتنې له ترهګرۍ سره مبارزه، اقتصادي ثبات، بشري حقوقونه، خطر سره د مخ افغانانو مصونیت او د نجونو د ښوونځیو پرانیستل کېدل دي. قدرمنو دوستانو، له ملتیا مو مننه.